پاکستان ته د طالبانو تازه خبرداری او د پاکستانی پوځ د تباهۍ یو بل غوړ خبر د اسلامي امارت او پاکستانی حکومت ترمنځ یو ځل بیا ناندرۍ راپورته شوي. د پوره جزئیاتو لپاره ویډیو تر پای وګورئ او یم نیوز میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پی ډلې په خپله تازه اعلامیه کې پر خپلو زړورو مجاهدینو غږ کړی چې پر پاکستانی پوځیانو، ملیشو او پولیسو خپل بریدونه زیات کړي، خو خبرداری ورکوي چې یوازې د پاکستان حکومت خپل هدف وګرځوي. د پاکستانی طالبانو مشر په یاد اعلامیه کې په خپلو سرتیرو امر کوي چې د ملکي وګړو له تلفاتو په کلکه توګه ځانونه وساتي او په هغه ځای کې پر پاکستانی پوځ بریدونه منع اعلان کړل چې د ولسي وګړو شتون ډېر او ملکیانو ته د خطر پیښېدو احتمال موجود وي. په همدې اعلامیه کې له مجاهدینو غوښتنه شوې چې مسنون اسکار زیات کړي. دا په داسې حال کې چې همدانن ټي ټي پی پر پاکستانی پوځ د خپلو بریدونو په اړه د روانې اکتوبر میاشتې راپور رسنیز کړ چې پر وینا یې په یاده میاشت کې د 200 بریدونو په لړ کې 240 تنو نظامیانو ته مرجوب راوښتې ده. په ورته وخت کې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا په ښکاره ډول د پاکستان هغه تورونه بې اساسه وګڼل چې ګواکې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د پاکستان نامني د هغوی کورنۍ موضوع او موږ ورسره هیڅ اړیکه نه لرو. بلخوا پاکستانی طالبانو هم د پاکستان یاد تورونه رد کړي او وی ویل چې موږ په پاکستان کې د پاکستان ضد بریدونه پلانوو او همدلته خپل جهاد مخ ته وړو. یا د ناندرۍ وروسته له هغې راپورته شو چې تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی اغلې ممتاز زهرا بلوچ ادعا کړې وه چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځای خپل بریدونه پلانوي. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ تر بیا ښې چارې لوی الله مو شه.